داسې وبوله چې ته د ناکامۍ او راپرزېدو په شیبو کې په یوه کلپ شوي کوټه کې ناست یې. بیا داسې انګیري چې ګواکې له هرې خوا د تورې شپې تیارو راچاپېره کړی یې. نو که دغه ډول یو خیال ته دې غاړه کېښوده در باندې برلاسی کېږي. خو که پورته شي د کړکۍ پر لور ورشي او خلاصه یې کړي نو وبوینئ چې رڼا ورځ ده. مهمه دا ده چې پر خپلو پښو ودرېږي او د تړل شوي کړکۍ پر لور ورشي. مه تسلیمېږه، مه ذلیله کېږه او دا هم پرېږده چې ګواکې تیارو راچاپېره کړی او کړکۍ پورې شوې ده. ځینې لوی خنډونه له لرې نه د پنډو وریځو او لوړو دیوالونو په څېر ښکاري، خو کیدای شي چې په یوه نامعلوم شي یې حل پیدا شي، بلکې کیدای شي زمانه درته ثابته کړي چې دا لوی ښکارېدونکي شیان د ایرو غونډۍ یا کاغذي کلاګانې وي. په نړۍ کې دایمي بریا یا دایمي ناکامي نه موندل کیږي. موږ هر یو کولی شو چې د خپل غرور، بې احترامۍ، سستوالي او ځان غوښتنې له لارې خپله بریا په ماتې بدله کړو، او هر یو کولی شو چې د باور پرله پسې هڅې، مبارزې او صبر له لارې خپله ماتې په بریا بدله کړو. ځینې مو لاسونه پورته کوي چې ځان تسلیم کړو، او ځینې مو بیا د دې لپاره لاسونه پورته کوي چې مقاومت وکړو. ځینې مو داسې دي چې په لومړنۍ ضربې سره بېهوشه کېږي، او له ځینو سره مو بیا لومړنۍ ضربه قهرمان جوړوي. که زموږ هر یو د هر هغه سړي په کیسه پوهېدای چې د خپل ژوند لاره یې ټاکلې او بریالی شوی، نو د هغو سختیو، خنډونو او بحرانونو پر مهال به حیران او لالهنده نه شي چې ورسره مخ کېږي. ځینې تمځایونه دي چې د بریا گاډی باید هلته توقف وکړي، خو د ګاډي ډیری سوارلی وروستي تمځای ته د ګاډي تر رسېدو مخکې د توقف زحمت نشي زغملی. له همدې امله په لومړي یا دویم تمځای کې له ګاډي کوزیږي. له دې ډلې یوازې هغه سورلی خپل هدف ته رسیږي چې د ګاډي تر وروستي تمځایه د لارې ټول تکلیفونه زغمي او صبر پرې کوي. تر ټولو عجیبه لا دا ده چې کوم تکلیف چې ته یې نن زغمې، سبا ته دې د یوه خوښوونکي یادښت په توګه د بریا کتابچې ته ورزیاتیږي. هره ناکامي چې په پیل کې پرې برلاسې شي، په پای کې په بریا بدلیږي، او هر ګزار چې د لارې په سر کې د پر ملا لګیږي، د لارې پای ته دې څو قدمه نور ورنږدې کوي. نن له خپلې ناکامۍ شکایت مه کوه، مه ورته تسلیمېږه، ځکه دا د بریا د هغې شپېلۍ په څېر ده چې ستا د راتلونکي دروازې مخې ته وهل کېږي. مهمه دا ده چې پر ځان باور ولري، کار وکړي، زیار وباسي، صبر خپل کړي او پرله پسې هڅې وکړي. هغوی چې د وزرونو په جوړولو کې مهارت لري هیڅ ملامت نه دي، ځکه دوی له دې پرته کوم بل کار کولی نشي.